مشرانو جرګې نن ورځ د عامې روغتیا وزیر پیروزالدین پیروز او د ولسمشر غني ستر سلاکار وحید عمر لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دا چې دغو دواړو شخصیتونو څه ګناه کړې وه او په کوم تورې سرنوالۍ ته معرفي کړي دي دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزیات کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. مشرانو جرګې د ولسمشر غني سلاکار او د عامې روغتیا وزیر سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د معلوماتو له مخې د عامې روغتیا وزارت وزیر پیروزالدین پیروز او د ولسمشر ځانګړي سلاکار وحید عمر د مشرانو جرګې ته د جواب نه ویلو له کبله د دې جرګې له لویې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. د مشرانو جرګې غړي همدا راز وایي چې د عامې روغتیا وزارت وزیر له کرونا وایروس سره په مبارزه کې پاتې راغلی دی او وحید عمر بیا په هغو پیسو کې فساد کړی دی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه پورې مصرف شوي دي. د یادولو وړ ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په دواړو باندې سختې نیوکې هم شوي دي. د ولسمشر غني ځانګړي سلاکار وحید عمر باندې له دې امله په ټولنیزو رسنیو ډېرې نیوکې شوي وي چې د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په لړ کې 20 میلیونه افغانۍ بې ځایه مصرف کړې وي او همداراز د 3.5 کیلو غنمو د ویش پروسې له امله هم تر سختو نیوکو لاندې راغلی و. بل لوري ته بیا د عامې روغتیا وزارت وزیر وایي چې د کرونا وایروس د مخنیوي په پارې میلیونونه ډالر مصرف کړي دي او په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېږي چې په روغتونونو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هیڅ طبي وسایل شتون نه لري او همداراز ډاکټرانو ته هم بیا کوم طبي وسایل نه دي ورکړل شوي او په نشتو امکاناتو کې هغوی د کرونا وایروس له ناروغانو سره لاس او ګریوان دي. په ټولنیزو رسنیو کې خلک نیوکې کوي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره نړیوالو په میلیونونو ډالر مرستې کړي دي. دا مرستې چیرته لاړې او په کوم ځای کې مصرف شوي دي؟ درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.